السلام علیکم ملګرو، څنګه ټیک ټاک؟ امید لرم چې ټول به روغ جوړ او ښه برابر یې. ملګرو نن چې دی نو بیا باران وریږي په کراچۍ کې. ډېر ښکلی موسم دی ماشاءالله، ډېر ښایسته او مزیدار یخ موسم دی که نه. ما ویل چې لایو راشم او تاسو ملګرو ته چې دی نو یو غزل پیش کړم. نو امید لرم چې ټول به روغ جوړ او ټیک ټاک یې او ښه به برابر یې که نه. هغه دی ټیکیار راغی، ټیکیار مو ته د هغه ځای نه ګورې خو هلکه راشه که نه، ته اوس ولې هغه ځای کې ولاړ یې؟ نو که ټیکیار راغی نو د غزل به نورم چک واچئ، او که رانغی نو بس الله دې ورڅخه وکړي. پوه شوې؟ باران دی، یخ دی، وا دې اورېده. ښکلی مزیدار موسم جوړ شوی دی او بس تاسو مینهوالو ته مال چې یو غزل ډالۍ کړمه. نو زموږ په چینل چې کوم نوي کسان دي برای مهرباني هغه دا چینل سبسکرایب کړئ سره او دا بیل آیکن ووهئ دغه شان ښایسته ویډیوګانو لپاره، ځکه چې تاسو بیل آیکن ووهئ نو هغې سره به ښایسته ویډیوګانې نورې چې کومې نوې تازه ویډیوګانې دي که نه هغه به تاسو ته ډایرکټ درځي. او چې کوم زاړه یوټیوب زاړه ملګري دي، کوم چې زموږ زاړه فرینډ دي، اردو سپیکینګ دي، پښتو سپیکینګ دي، نو برای کرم زموږ دا ویډیوګانې لږې ګورئ. ستاسو په مرسته باندې موږ دومره مخکې راغلي یو، انشاءالله مخکې به هم سپورټ راکوئ د خیره سره. که ژوند باقي وو نو ستاسو سپورټ چې را سره یې انشاءالله موږ به دغه شان مخ په وړاندې ځو د خیره سره، او دغه شان ښایسته ښایسته غزلې به تاسو له راوړو که نه. مدثر خان وایي چې زه دنه لاړم، ما لکه راشه کښېنه دا یو غزل به ووایو، خو وایي نه زه لاړم. زه صحیح ده، ستا خوښه ده، پوه شوې چې اوس نه ایسارېږي. ما یې چای به دې څښلی وې؟ وایي چې نه. ما یې لکه چای دې اړه ته نه کېږي، خیر دی بوتل به د باندې وڅښمه. وایي چې نه څښمه. ما چې نه څښې خو بس الله دې څه خو کړي که نه، چې مېلمه خو روزانه راتلل پکار دي. غزل طرف ته به راشو. غزل ډېر ښکلی او مزیدار غزل دی که نه. وایي روبایي پکې وکړو که ونه کړو، خو به یې وګورو که نه، غلط نه شو چېرته که نه، دغه وایم که نه. نور خو ماشاءالله تاسو ته ښه پته ده. روبایي ده چې زړه مې وچاودو دا غم د کومه راغې، زړه مې وچاودو دا غم د کومه راغې، دا طوفان او دا ماتم د کومه راغې، او بیا په زړه مې ستا د یاد ورېځې راغلې، او چې رقیب سره صنم د کومه راغې. ای ښکلي عاشقانه زارول لویه ګناه ده، ای ښکلي عاشقانه زارول لویه ګناه ده، او د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده، د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده، او په خپله تې راځه منې د کلي ماشومان کا، په خپله تې راځه منې د کلي ماشومان کا، او مینو باندې کاڼې ورول لویه ګناه ده، مینو باندې کاڼې ورول لویه ګناه ده، د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده، د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده، او یو خیر د وصال ورکه نو دعا به درته وکړي، یو خیر د وصال ورکه نو دعا به درته وکړي، کچکول د چا د لاس نه ماتول لویه ګناه ده، کچکول د چا د لاس نه ماتول لویه ګناه ده، او د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده، ای ښکلي عاشقانه زارول لویه ګناه ده، د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده، او زهیر نجیب ستا مینه کې زهیر دی که پوهېږې، او زهیر نجیم ستا مینه کې زهیر دی که پوهېږې، او زهیر نکړې زهیر زارول لویه ګناه ده، زهیر نکړې زهیر زهیرول لویه ګناه ده، د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده،
د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده ښکلي عاشقان ازارول لویه ګناه ده د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده او د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده. نو دا غزل امید لرم چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شوي او د چا چې خوښ شوی د نو برای کرم په کمنټ کې موږ ته چې دی نو ریپلی ضرور کوئ. د خدای ظالمانو ظالم چرګانو دا ویډیو داسې خلک ګوره مخکې شیر کوي که نه تاسو چې په یو شیر تاسو یو شیر وکړي هېڅ هم پې نه کېږي زموږ پې ډېر کار کېږي. نو برای مهرباني زموږ د ویډیوګانې مخکې شیر کوئ خپل فرینډ سره فیسبوک کې واتساپ کې ایمو کې انسټاګرام کې سم چې مخکې درځي مړه مخکې نو دا مخکې شیر کوئ او انشاءالله ستاسو په سپورټ سره به موږ مخکې ځو. په دې باندې ستاسو څه کېږي خو ګوره معمولي شان کلیک چې کلیک ورکړې که نه نو شیر شي او چې شیر شي نو موږ ته بې ډېره فایده راورسي که نه ویډیو خپروئ دغه شان چې دی نو ښایسته ویډیوګانو دپاره کوم چې نوي کسان دي هغه لازمي چینل سبسکرایب کړئ. دغه شان ښایسته غزلې ګوره زور زبردستی نه ده که نه ګوره اوس چې زور زبردستی وی که نه نو یو به رانیولی لکه زما چینل سبسکرایب کړو بل به رانیولی لکه زما نه دا مینه ده دا مینه د زړه نه کېږي. نو ستاسو موږ سره د زړه نه مینه ده دا تر دې حده پورې چې تاسو موږ راورسولو که نه ستاسو زه ډېر شکرګزار یم او ستاسو شکریا ادا کوم او ډېره مننه چې تاسو موږ له دومره مینه او محبت راکو او انشاءالله مزید به دغه شانتې مینه او محبت راکوئ صحیح ده که نه. نو موږ به دغه شان ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړو او تاسو موږ سپورټ کوئ انشاءالله یو وخت به راشي په دغه شان ښایسته دفتر کې به بیا ناست وي وادې اورېدو او تاسو دپاره به دا ویډیوګانې نوي څیزونه به تاسو لپاره انشاءالله نوې غزلې به راځي که نه نو چې تاسو موږ له سپورټ راکړئ انشاءالله نو که الله کړی خیر و هر څه به سم شي هر څه به ټیک ټاک شي هر څه به برابر شي پوه شئ. غمونه مه کوئ غمونه مکمل شاته کېدي غمونه پسې یو ټپه رایاده شوه که نه وي او غمونه شاته که جانانا غم چې میلمه شي نو ځواني بربادوي او غم که د غمه شرمېدلی نو په ما به نه راتلل جوړه د یار غمونه او غم دې له تا نه وفادار دی نو ته کله کله او غم دې تل را سره وي و چرګه نارې مه وخه سبا نه دی یار مې مرور دی لا پخلا نه دی چرګه نارې مه وخه سبا نه دی یار مې مرور دی لا پخلا نه دی یار مې مرور دی لا پخلا لرلا لا 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 لرلا لا 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 لرلا لا 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 کنا دی وږې چې اوس یو رباب یو منګې وې او دا درز او غربې پرې راایښې وې که نو ما ورته غزلې ویلې ستاسو لپاره او بس هغوی راته رباب او منګې ویلې او تاسو په مینه اورېدې سم خیال دی او بیا چې د باران موسمي کراچۍ کې بارانونه دي ته په خدای یقین وکړه داسې چکې اچولی دی خو بس رباب منګې ورسره شته پوه شوې چې دغه رباب منګې ورسره وې که نه نو راشه که تودېږه او ته راته رباب وښه زه درته منګې مخ به ما سره جنګې او که نه نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ دغه شانې موږ له سپورټ راکوئ انشاءالله که ژوند باقي وي بیا به میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې د خیره سره صحیح ده که نه هېڅ چېرته مه ځئ زموږ چینل نه خیر د خپل کار مار کوئ خو بیا زموږ چینل ته یوه منډه وهئ که نه څه پته لګي نوې غزل راغلی نوې ښایسته شاعري راغلی د چا چې کوم غزل خوښ وي هغې دې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله هغه غزل به مو ورته وایو ښایسته انشاءالله که خوښې نه شو پیسې واپس پوه شوې او چې کومې غزلې نوې غزلې دي څوک خپلې غزلې شاعران هم پکې که نه څوک خپلې غزلې لیکي هغوی دې موږ ته خپلې غزلې رالیږي انشاءالله موږ به کوشش کوو چې یو نوې ساز به ولې ورکوو د خیره سره او تاسو ته به یې وړاندې کوو امید لرم چې ستاسو به خوښېږي انشاءالله صحیح ده په اخره کې به راکړئ موږ له اجازت انشاءالله خپل قربا بلال خان له ورکړي اجازت او بیا به میلاویږو په مخکینۍ ویډیو کې د لوی الله په امان